الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم التودد إلى الناس نصف العقل. مشکات. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې د خلکو سره دوستی کول، تعلق ساتل نیمه عقل دی. علامه عاشق الهی بلندشری رحمه الله د دې حدیث په شرح کې لیکي د شو خلکو سره دوستی ساتل، تعلق ساتل، د هغه تعلق او د دوستی په برکت سره خپل معاملات صحیح کول دا نیمه عقل دی. پورا عقل مندی هغه وخت وي چې کله انسان بیا صحیح پیشه اختیار کی، جایز کاروبار شروع کی او پاکیزه روزی حاصل کی. هغه د امام غزالی رحمه الله په حواله سره لیکي چې څوک یو دوست جوړوي او ملګری جوړوي نو په هغه کې د 5 خبرې ګوري. اول، عقلمن سړی چې دوست کی، ځکه د بیوقوفه د کم عقل د دوستی ملګری سره هیڅ فایده نشته. دویم، ښه اخلاق والا. دریم، فاسق سړی سره به دوستی نه کوي. متقی وي، د الله څخه ویرې کولو والا وي، ځکه چې د بېدینۍ اثر بیا پر تا باندې پرېوځي، تا به هم په یو ګناه کې مبتلا کی. څلورم، بدعتي سره به دوستی نه کوي، ځکه د هغه د بدعت اثر بیا پتا کې راځي، د هغه د صحبت او څه به هم بدعتي جوړ شي. پنځم، د دنیا محبت کول والا نه وي، ځکه د هغه د دوستی او د ملګري سره ستا په ځکه به هم د دنیا محبت راځي. نو د خلکو سره تعلق ساتل، د شو خلکو سره دوستی کول، د هغو ملګري اختیارول دا یو ډیر غټ عظیم نعمت دی. نبی علیه الصلاة والسلام دې ته نیمه عقل ویل چې نیمه عقل خو دلته تا ته حاصله سو چې د شو خلکو سره ملګري کې د هغو دوستی کوي. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارنی نبوي حدیث ته غوږ واست.